السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای وي کې ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل تر اخیستو مخکې موبایل پرایس معلوم کړئ. ملګرو که هر ځای تاسو موبایل اخلئ تر هغه دمخه دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ، نو بیا به تاسو د هر موبایل پرایس معلومیږي چې د دې موبایل پرایس په څو ده او دا باید موږ په څو واخلو. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو تاسو د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ شئ او هلته به تاسو ته ما دغه اپلیکیشن لینک درکړی وي، په لینک باندې تاسو کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو بیا په تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ وایي ویلکم، نو تاسو ته ویلکم ووایو. د هغه رقم تاسو لاندې یو بټن درکړی ده ګیټ سټارټډ، تاسو به ملګرو راسئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ د هغه رقمه دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. ګوره لاستیسټ موبایل دی ملګرو، یعنې تاسو ته هغه تازه ترین موبایلان ټول دلته در ښکاره کوي. ګوره سرچ بای برانډ ده ملګرو، د برانډ په ذریعه تاسو چیز کولی سئ سرچوی سئ. نو ګوره ملګرو که هر نوي موبایلان راغلي وي هغه ټول دلته دی تاسو ته درښیي او د هغه رقم سرچ بای برانډ د برانډ په ذریعه سره بیا تاسو دلته سرچوی سئ او د هغه رقم سرچ بای پکچر سو، ګوره انډرایډ سو، آی او ایس سو، د هغه رقم ډول سیم سو او 3G سو، 4G سو، د هغه رقم ریم سو. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو سرچ بای پکچر کوئ که چیرې تاسو ریم وي د کوم موبایلانو چې ریم زیات وي هغه اپلیکیشن منان به دلته دی تاسو ته در ښکاره کوي. سکرین سایز یې هغه زیات وي هغه به دلته دی تاسو ته در ښکاره کوي. او کوم په برانډ سرچول تاسو بیا دلته په سمسنګ، هاوي سو، د هغه رقم نوکیا سو، اوپو سو، د هغه رقم ریلمي سو او ایپل سو، یعنې هغه بیا دلته تاسو سرچوی سئ. نو ګوره ملګرو زه اوله راځم سرچ بای برانډ کې سمسنګ موبایلان چې کوم چې د سمسنګ موبایلانو پرایس څو ده نو به زه به سمسنګ موبایل باندې کلیک وکړم. کله چې ملګرو زه تاسو په سمسنګ برانډ باندې کلیک وکړئ د هغه رقمه ګوره تاسو ته د سمسنګ ټوټل موبایلان درکړي. سمسنګ ګلیکسي A30 128 GB ده او د هغه رقم سمسنګ ګلیکسي A20 سو، سمسنګ ګلیکسي A30 سو. ګوره ملګرو هر یوه ته خپل پرایس لیکلی ده. سمسنګ د هغه رقم ګلیکسي نوټ 10 پلس سو، د هغه رقم سمسنګ ګلیکسي A10s سو، د هغه رقم A80 سو او د هغه رقم ملګرو ګوره تاسو ټوټل موبایلان درښیي چې هر موبایل پرایس تاسو په کار هغه ټول دلته تاسو معلومولی سئ. نو که چیرې بېرته ملګرو زه په بیک باندې وځم د هغه رقم زه راسم د ایپل دا سرچ کوم، یعنې د آیفون موبایلانو زه سرچ کوم چې د آیفون موبایلانو پرایسونه څو دي. نو د هغه رقمه تاسو راسئ په ایپل باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ایپل باندې کلیک وکړئ ګوره آیفون 11 ده ملګرو په 1,64,000 ده او آیفون 11 پرو میکس ده ملګرو هغه په 2,35,000 روپۍ ده. آیفون 11 پرو ده ملګرو هغه په 2,18,000 روپۍ ده. نو ملګرو د هر یوه موبایل دلته دی تاسو ته پرایس درښیي، هر موبایل چې مو غواړئ. ګوره آیفون ایکس سو، آیفون ایکس اس ده نو د هغه رقم ګوره ملګرو که تاسو د هر یوه پرایس معلوموي هغه دلته اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره معلومولی سئ. که چیرې ملګرو تاسو په سرچ کې ولیکئ په سرچ کې بیا د هر موبایل یعنې نوم تاسو ورکړئ د هغه موبایل پرایس به دلته دی تاسو در معلوموي. ګوره ملګرو ګوره نوکیا 2.3 سولو ټوټل دلته دی تاسو در معلوموي. یعنې که تاسو اوس هر ځای موبایل اخلئ تاسو یوارې په موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو بیا چې هر وخت تاسو موبایل اخلئ نو هغه پرایسونه به ټول دلته دی تاسو ته درکوي. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.